د 47مه د افغانستان د مبینې فتحې ورځ ده. هلمند کې له وړاندې د دې ورځې د لمانځنې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. په مرکز او ولسوالۍ کې پر واټونو او عملدارو باندې سپین محمدي بیرغونه او د ازادۍ شعارونه نصب شوي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر وایي د دې ورځې د لمانځنې لپاره د ولایت کې امنیتي چمتووالي ترڅنګ د لمانځنې لپاره پوره تیاری نیول شوی دی. اسد د 24مې د نمانځلو په مخه د مرکز لښکرګاه او ولسوالیو مرکزي بازارونو او عمومي واټونو کې د بیرغونه درول شوي دي. پر دیوالونو باندې د خپلواکۍ او اسلامي شعارونه نصب شوي دي. ترڅنګ یې بینرونه چاپ شوي دي او نصب شوي دي. د لښکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د 47مه ځکه بختوره ورځ ده چې په دا ورځ د ظلم، ستم، تجاوز او تاوتریخوالي افغانان خلاص او د آرام سایه واخیستل. دوی وایي د 47مه پر باطل د حق د بري ورځ ده، نو لازمه ده چې د دې ورځې لمانځنه او قدرداني په ملي کچه ترسره شي. مشکلات را په شول اوس سړی د شپې او دروازې په ډېر ارامۍ په طریقه باندې ګرځي او خپلو دوستانو خپلو مناطقو ته د خپل کار دپاره د خپل ژوند دپاره اوس یوه ارامي احساس شوله. خلک په دې باندې ډېر خوشحاله دي. موږ بس دې ته خوشحاله یو چې امنیت راغلی دی. اورې ټول مسلمانان چې دي بس په ګډه سره ژوند کوي او په مسلمانۍ سره. ما زه بیا په دغه شی امنیت رالی و شی رالی پخوا به ټاکو ټوکو وزید شی نسته ټول امنیت یې باله ټاکل شوي چې د جمعې په ورځ به د هلمند ترڅنګ په ټوله هیواد کې د اشغال د خاتمې او معصومې فتحې راتلو په پار د 47مه په شانداره مراسمو سره ولمانځل شي. استقلال هیوادوالو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک، څه عظیم افتخار دی